د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. قدرمنو دوستانو، سلامونه می ومنئ. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې امید یې مور ته وویل مخکې تر دې چې سابه او ترکاري پاخه کړئ یا یې وخورئ، لومړی د مالګې په اوبو او یا پر کلورین ښه پاک ووینځئ، ځکه چې آزاده فضا کې رفع حاجت د دې لامل کیږي چې د ګوزڼ میکروب پر ترکاریو او سابو کینی او ککړې کړي. خو کله چې موږ دغه ترکاری او سابه د مالګې په اوبو او کلورین ووینځو نو د ګوزڼ میکروب له منځه ځي او اثر نه کوي. په دې ډول خپل ماشومان له ځینو خطرناکو ناروغیو نه ساتلی شو. پام مو وي چې ګوزڼ یوه خطرناکه ناروغي ده او واکسین له دغې ناروغۍ نه د خلاصون یوازینۍ او اسانه لار ده. ګوزڼ زموږ دښمن دی، په هر حالت کې یې ماته ضروری ده. راشئ د نن ورځې ډرامه واورئ. هلئ هلئ راټول شئ کلیوالو، راټول شئ هلئ ماته مصیبته راودانګه میدان ته چې د عاشق ټول ته جانانه ډېل وکړو. تا ته وایم د عاشق نوم به نه اخلي خیالي. عاشق ختم شو، عاشق تری تم شو، عاشق مړ شو. ته خو مړ نه یې، دا څه وایې عاشق ژوندی ژوندی دا دی. بس ډول کړم به شاباش، د اتڼ نغمه پکې ونیسه چې ځوانان اتڼ وکړي. همت مصیبت تا ته وایم د کلنګي چرګانو غله، زه ستاسو اتڼ لپاره ډول نه وهم. نو بیا د څه دپاره ډول وهې؟ زما خپل مقصد دی چې یو ځل ټول کلیوال راټول شي، بیا به تم پې خبر شي. همت خانه د عاشق په خبره پسې مه ګرځه، راځه خپل اتڼ دې کوه. وایم چې زما د ډول غږ ته ته اتڼ ونه کړې. ته چغې مه وهه، ستا ډول ته موږ نه ګډېږو، موږ همداسې بې ډوله ګډېږو. ستا یې پکې څه کار دی؟ تاوشه دغسې همت خانه وایم ممرې عاشقه، ګوتې دې وایم مه خوږېږه په دې غرمبېدلي ډول. تاوشه خیالي تا ته وایم چې د عاشق نو بیا وانخلې. کله دغه ډول داخله په دغه سر درته ماتوم. عاشقه ته دې لږ دا ډول غلی که چې په خبرو سره پوه شو هلکه. دی ډول غلی ملک صاحب. ښه اوس دا ووایه چې په دې شنه سهار کې څه خبره ده چې ډول دې ډنګوه؟ ملک صاحب نه مې پرېږدي، په دې کلي کې یو څو تنه دي چې ژوند دې راته سور اور کړی دی. دا څوک دي چې تا ځاروي والکه؟ ملک صاحب قربان دې سم، یو دا د کلنګي چرګانو غل دی، ته وایي یو، ښه یو، او بل د کوترو منګری دی، او بل د ژرندې ګیدړ دی، ته وایي دوه درې. یار عاشقه په یو دوه درې دې هېڅ پوه نه شوم. د کلنګي چرګانو غلې څوک دی؟ د کوترو منګری کوم یو دی؟ او د ژرندې ګیدړې بیا څوک یادوي والکه؟ ملک صاحب قربان دې سم، د کلنګي چرګانو غل خو دغه مصیبت دی، مصیبت. ښه او دا د کوترو منګری بیا څوک شو؟ د کوترو منګری ته پخپله یې بدبخته، او د ژرندې ګیدړ چنارګل دی. ښه نو دوی تا ته څه وایي؟ ولې دې ازاروي والکه؟ ملک صاحب بلا دې وګرځه، خپل نوم یې راباندې سور ورګرځولی دی. د عاشق په نوم مې رشخند وهي رشخند. دوی ته به موږ نصیحت وکړو چې تا ونه ځوروي، خو دا نغاره دې ولې ډنګوله؟ ملک صاحب حضرت خانه ته د کلي ملک یې، زما عرض واوره. ښه ووایه، غوږ مې دی. ملک صاحب قربان دې سم، زه له دې نه وروسته عاشق نه یم. ما ته شاله ونګین ووایه، نور به ټول ما ته شاله ونګین وایه. وا به اورېدل. سمه ده، عاشق نه شاله ونګین به دې بولو، خو یو کار به تم کوې. ملک صاحب وایه څه وکړم درته؟ یو ډول به بیا ووهې او ټول کلیوال به راټول کړې. د څه لپاره ملک صاحب؟ ورته به ووایې چې ډاکټر خالد رضي او کلیوالو ته د دوی د ښه صحت په باره کې ګټورې خبرې کوي. په سترګو ډول به خود وهم، خو یو کار به تاسو هم کوئ چې عاشق شاله ونګین شو. سمه ده، دا دی زه وایم چې عاشق شاله ونګین شو. شاله ونګینه یاره، شاله ونګینه یاره.
ای یوه کلیوالو شور مه کوئ د ډاکټر صاحب خالد خبرو ته غوږ کیدئ. کلیوالو زموږ هیله دا ده چې وطنوال مو روغ جوړ وي، د مرضونو علاج وشي او صحي لارښوونې ورته وشي. ډاکټر صاحب خالده وایي غنم خبره دې منم. بالکل همداسې ده. موږ ستا خبرو ته تږي یو چې د ډول غږ مو واورېده درته راټول شو. چنارګله مه درېږه، په خپل ځای کې کښېنه، د ډاکټر صاحب خبرو ته غوږ شه. نن زموږ د ټیم یوه ښځینه کارکوونکې هم دلته د خوشحال خیلو کلي ته راغلې ده چې ښځو او نجونو ته صحي مشورې ورکړي. ډېر ښه، خدای دې تاسو ته اجر درکړي. ډاکټر صاحب زه هم ستا مریض یم، ته ما وګوره چې اوس څنګه یم. حاجي صاحب شیرینه تا خو د زړه حمله تېره کړې ده، همدا دوا به خورې، درانه کارونه به نه کوې، له مالګې او غوړیو نه به ځان ساتې. ډاکټر صاحب اوس خو ځان راته ښه ښکارېږي چې دا د زیړو غوړیو د خوړلو اجازه دې راکړې وې نو ښه به و. حاجي صاحب ته له ځان سره ظلم مه کوه، زیړ غوړي د زړه مرض ته زهر دي زهر. ډاکټر صاحب د زیړو غوړیو اجازه ورته ورکه. حاجي صاحب ته ما د ژرندې د مزد د غنمو 1 من قدر نینې ورکړي دي، هغه چې خوري روغ جوړ به ګرځي. چنارګله ستا یې کور ودان خو نینې خیالي ګل په کوترو وخوړلې. خیر دی 1 من د غنمو نینې به نورم در وړم، زه خو څه مړ نه یم. وا چنارګله څه وایې کاکا خوشحاله؟ خولې ته کلوپ واچوه چې ډاکټر صاحب کلیوالو ته خبرې وکړي، په مرضونو او د مرضونو په علاج یې وپوهوي. ښه ده، دا دی خولې ته مې کلوپ واچو. کاکا خوشحاله کیلي هم ته د واسکټ پر جیب کې کښېنه. ښه ډاکټر صاحب په دې مو وپوهوه چې دا زموږ په کلي کې وخت په وخت مریضۍ وي، چې دا به څه وجه وي؟ کاکا خوشحاله د انساني ژوند سره تکلیفونه او مریضۍ وي، خو مونږ او تاسو باید د ځان ساتنه وکړو. که خدای مکه مریضان کیږو زر د ځان علاج وکړو. نو ډاکټر صاحب ته څه وایې چې موږ به له مرضونو څنګه ځانونه وساتو؟ کاکا خوشحاله تاسو خو د شمس له ناروغۍ خبر یاست چې په ناپاکو ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څښلې وې، نو ځکه خو یودم ناروغ شو. او بالکل همداسې وه. حاجي صاحب که موږ پاکۍ او صفایي ته پام وکړو، که پاک خواړه او پاکې اوبه وڅښو، د خوړلو لوښي مو پاک وي، د اوسېدو ځای مو صفا وي، خپل ځانونه او کالي پاک وساتو، کیدای شي چې له ډېرو مرضونو نه ځان وساتو. ډاکټر صاحب زموږ د ژرندې اوبه چې د ژرندې په څرخ هم لګېږي هغه خو به ډېرې پاکې وي که څنګه؟ چنارګله که ستاسو د ژرندې اوبه له بر سر نه ناپاکې او خړې وي، که زر ځله هم د ژرندې په څرخ ولګېږي بیا هم نه پاکېږي. ډاکټر صاحب یوه پوښتنه مې کوله، اجازه خو به وي؟ وایه چنارګله اجازه ده. هسې ما ویل حاجي صاحب شیرین ته به زیړ غوړي ښه وي که زما د غنمو نینې؟ حاجي شیرین د زړه مریض دی، زیړ غوړي ورته هیڅ ښه نه دي. او هو رښتیا یوه بله ضروري خبره هم واورئ، کله چې د واکسین ټیمونه ستاسو کلي کور ته راځي نو خپل واړه ماشومان خامخا واکسین کړئ. یاره ډاکټر صاحب هسې د جار شم، دا خو د ډېره ښه خبره وکړه. ستا دا ټولې خبرې ښې کلکې منم. د ډاکټر صاحب خالد د کور ودان وي چې زموږ د مریضانو علاج کوي او موږ ته ښې لارې چارې ښیي. بله خبره مې دا کوله چې د خپل کلي کور شاوخوا ډنډونه ډک کړئ، هم به د خوسا اوبو له بوی نه خلاص شئ او هم به له مرضونو نه. هوا په ګرمېدو ده او دا ډنډونه د مکروبونو کورونه دي، کورونه. والکه غونچه ګوله د سودا پاڼې په شا ده او خادي خوا ګوري، څه دې ورک کړي دي؟ شاغه څه مې نه دي ورک کړي، د استاد فیروز موټر چېرته دی؟ کلي ته روان یم. غونچه ګوله لکه چې سترګې دې په جیب کې اچولي دي، سپین باز د مخامخ ولاړ دی، هله ورخېږه چې په هوا کېږي. کور دې ودان هغه د ومې لیده. شاغه څنګه شو موټر ډک شو که نه؟ استاد فیروزه بس ډک یې وبوله، دا یو غونچه ګل کم و چې دا ورپورته شي، له خیر الوزوه یې، ورخېږه غونچه ګوله. ته صبر دا پڼ رانه واخله چې درنه ونه لوېږي، ګوره بنګړي پکې دي مات به شي. بنګړي دې ستا د سر صدقه شي، د ځان غم دې کوه چې ته مات نه شي. چې بنګړي او نور د سودا شیان مې مات شي، داسې وبوله چې غونچه ګل مات شو.
عجیبه دی غونچه ګوله دا خو له بنګړۍ نه په اسانه ماتېږي هلکه شاغه غونچه ګل مه بازابوه هسې ټوکې ورسره کوم سواری پوره ده استاده زله خیر شاغه سهار یې د خوشحالخیلو کلي کې دغه ډنګوله چې خبره به څه وه وی ته نه خبر نه زه نو څه خبر یم ته نو د فیل په غوږ کې ویدې خبره دا وه چې عاشق خپل نوم بدل که یا په دې خو زه هم نه یم خبر نو بل نوم یې په ځان کې وښوده او عاشق اوس شالونګین شو شالونګین غونچه ګوله که زما منې ته یو کار وکړه وایه څه وکړمه ته چې سودا خرڅوي غږ کوه چې واخلې شالونګین بنګړي واخلې شالونګین رانج واخلې شالونګین ورېښم غلی شه هلکه خو شکلت مه کوه د چا په نوم رشخاند وهل ډېره بده خبره ده بیبي مدینې ترورې که په دې ښځو له غږ وکړې چې شور دې نه کوي نو په خبره به سره پوه شو وا ښځو وانجونو ارامې شئ شور غلی کوي چې فرزانه زموږ او تاسې لپاره له کلینیک نه راغلې ده زما غږ خو اورئ اورو زموږ صحي ټیم ما ته وویل چې زه کلي ته راشم او تاسو ته د مور او د ماشوم د ښې ساتنې لارې چارې وښایم فرزانې ترورې ما ته داسې دارو راکړه چې زر ځوان شم چې زر ځوان شي هو چې د مور او پلار خدمت وکړم ته هلته کښېنه زه د مور او د ماشوم د ښې ساتنې په باره کې خبرې کوم خو زه هم ماشوم یم زه هغه ماشومان یادوم چې یا د مور په ګېډه کې دي یا نوي زیږېدلي دي وا شمسه بچو هلته غلی کښېنه فرزانه خبرو ته پرېږده چې د کلي ښځې د ځان او د ماشوم په ښه ساتنه وپوهوي هغه د ونې شاته څوک پټه ده ته صبر چې زه وګورم وی دا خو نسرین ترور ده نسرین ترور وا نسرین ترورې څه وایې شبنم خاله نسرین غږ مې اورې او اورم بالکل اورم بس چې غږ مې اورې نو د نورو ښځو تر څنګ کښېنه د ونې له شا راپاڅه خیر دی خاله نسرین راپاڅه ته خدایانې دا خبرې تا ته لا ښې دي ښه بیا به درشمه ښه فرزانې ګلې یو امیدواره مور دې څه وکړي چې هم خپله په تن روغوي او هم یې په ګېډه کې ماشوم روغ وي خو خوراک دې کوي ډېر آرام دې کوي د کور کار دې په داسې اندازه کوي چې ډېره پکې نه ستړي کېږي درانه شیان دې نه پورته کوي دومره دې ودرېږي هم نه چې په ودرېدو ستړي شي او دومره دې کینې هم نه چې په ناسته دې ستړي شي فرزانې خورې دا ښه خوراک یې لکه څه شی ښه خوراکونه لکه غوښې د ماهي غوښې شیدې مستې هګۍ سابه دال او میوې دا ټول ښه خوراکونه دي فرزانې یوه خبره ده چې امیدواره مور ډېر زر زر وږي کېږي دا دې څه وکړي آفرین شبنم دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه امیدواره او دوه ځانه مور لکه دوه تنه داسې ده امیدواره مور باید په ورځ کې څو ځله ښه خواړه وخوري چې هم پخپله تندرسته وي او هم د ګېډې ماشوم روغ او جوړ وي چې ماشوم پیدا شي مور د ماشوم څنګه وساتي دا ډېره ښه پوښتنه ده ځینې میندې د اول ورځې شیدې چې ورګه یا کنډ ورته وایي ماشومانو ته یې نه ورکوي خو ګورئ د مور ورګه ماشوم ته ډېره ګټه لري ځینې خلک خو ماشوم ته پوډري شیدې هم ورکوي ماشوم ته د مور د شیدو په شان بل هیڅ شی ګټه نه لري یوه مور د تر شپږو میاشتو وروسته خپل ماشوم ته د شیدو تر څنګ نرم خواړه هم ورکي لکه چې په تاسو ناوخته دی نورې خبرې به بیا سره کوو درنو دوستانو تاسو واوریدل چې ډاکټر خالد کلي ته راغلی و او زما اوسیدونکو ته یې د ښې روغتیا او له ناروغیو نه د ځان ساتنې په برخه کې غوره مشورې ورکړې د ډاکټر خالد له خبرو معلومه شوه چې له ناروغیو نه د ځان ساتنې غوره لار پاکوالی او نظافت دی تر بیا مو روغتیا په برخه خپل ځان او چاپېریال مو پاک وساتئ